لیونی کوم ته نن ډیره د افسوس او د غم ورځ ده چې موږ پر چینور ته نن بیا 40 جنازې مو ته راغلي دي کې بېګناه او ماشومان یا دي ښځې یا دي او ځوانان دي دینه مخکې یوه کنوی ډزیږي د مقبلو والا هغه نه بعد داسې ماحول جوړیږي خبره په لیارې بندش باندې روشي 24-25 ورځو پورې د کور مې لیاره بند وي بیا دا ذمہداري ریاست خلی چې دا لیاره یو دا کنوی د مو ذمہداري شو هغه نه بعد دا ذمہداري کې چې کومه د کوم ګوډي چیرې چی څو ورځې کنوی لوړ شي خو نن مګي کنوی باندې ډازي وشو مطلب دا چې کومه ذمہداري ریاست خستی و یو د ریاست ذمہداري خاص یاد ک کنوی وی کنوی دا د ریاست ذمہداري ده نن دا 40 کسان دا به چونه غوړي اوس مو الزام لګاو چې دا بل فریق وکړو دا ای چا نه دی کړی دا یو نمبر دی او فریق وی بل نمبر دی بل فریق مونږ رانی والا کیل جوړ کړی دی وورز تو والا وورز بل والا په خپل مانځو کې متوسن افراد جوړ کړی دی خو بدقسمتي دا ده چې متوسي ودرېګو نه متوسي ځوانون نه ودرېږي دا شي جنازې دا سیاو چې ته وکړ دا 40 کسان دي د خو سیادي دنیا نمونه لوړل خدا ظالم په خلاف کدا 40 کسان لوړ وای نه کېدای شي لکه پیغام باو ته مینو شو متوسي نه یو ډرامه جوړه کړی ده ګرانډ جرګه څخه کله کور می ترونه ودی کی منظور پښتین حکومت ده هغه و دی هغه 80 کسانو کومه ګرانډ جرګه وا هغه په کور می ترونه و چې ما کده شیا سنی تصادم د ختم شي ګرانډ جرګې تللی نه مخکې دا شی واقعیا وشو چې واضحه کیو د کور می حالات ډیر سخت خراب دی او تاسو نشوت لای د موسی کېل دا گیم د نه د 2007 نو سره پوری موسی شوی خپ پوی دی ټوله مشرونه پوی دی کشرونه پوی دی وړیا پوی دی زړیا پوی دی ټول پوی دی ویلی مخته قدم نه خلی خوف لري چوک خوف لري چوک ډریږي چوک بل څه سوچ لري څه خوف لري او یا روزانه د جنازې نه اوچتای او ته چې ته لکه نه کاروبار چې تر غلې یو کاروبار ختمشت کومه دغه ته څه مساله وي بیا مو ته د خوف د په څه بیس باندې یمو ته ست د ډور په څه وجوهات باندې ټول کار مو څه کومه د حکومت کوي دا ریاست ولا څه کومه دي د مسلګیات مو ته روزانه جنازې اوچته او یا تاسو انسانون نه یو او مو انسانون نه یو په پنجاب کې شیا سنی نشته یا په سند کې یا په بلوچستان کې شیا سنی نشته صرف په کور مې کې شیا سنی دي دا شیا سنی مسله نه ده دا صرف اور صرف د $2 مسله ده دا مین کوم مو ټارګټ کې ګودان دی وجنه کې نن 40 کا سونو نمبر ده سبب بل طرف نه نمبر کور دې مو ته نفرت نه وزو مو ته د شیا سنی نه مې نه وزو خپل کور مې د پاره سوچو کوم ته سیدا سوچ نه وکړو نن د 40 کسانو جنازې وتی دي سبب بل طرف نه د 40-50 کسانو جنازې وځي تنن پښتنه وکړه د 40 کسانو خونی کې بچ غم وي څه درد وي هغه کې شپې خځه زنانا دي وړ بچي ورکی چوره کو حرام به تیر شوی په دغه ګړو باندې کله فایرینګ کېدو دغه وړو بچو نه به کوم فیس تیر شوی وي دغه خځو باندې به کوم تکلیف تیر شوی چوره سپکه خبره ده چې پښتنو جنازې پر وړو باندې پرتی سباله ببلا یو واقعیا کیږي بیا چې دا هلي تشي وکا نن بموندای چې دا هلي سنت وکا ریاست چیتا ده تی چی سی ټیکس کله انټم بم تو صدر سره ده مزایل تو صدر سره اور خلته هاتیور تو صدر سره پاور د سشتو ریاست زور لري ته دا محرکات نشي کنټرول کوي ته دا کنټرول کوي نه کوي شي خو نه کوي کوي به پولیسه اختلاف راځي دا کو پولیسي ده دا ډیره بدقسمتي ده مو د پاره ځوانونو د پاره مې خصوصي پیغام ده چې ځوانان څو پرې دي شي باندې ندی ویلور څو پرې ځوانان خپل اقدامات ندی کړي مو ته سمخته قدم خستله ډیره مشکله ده او دا کورمه باخيري پاندغه په وینو رنگینه وي دغه وینو نو وتلې د پاره ځوانونو ته گزارش ده پوتوي ودارېګو د تنظیم سو ودارېګو مو سو ودارېګو مشرونو نه مطالبه وکړه د ډیره چمچګيره بس پرې دا وي چې د چمچګيره دی چټه ورپسې و مطالبات نه وکړي چې ته چی مشرتوب کوي وکه د دین انصاف مطالبه وکه مو ته ټول تو سوي لوړي مشرونو سمو دریګو په دغه انصاف باندې مطالبه خو وکړي ریاست نه کوي ودسه مطالبه نه چې دی واورز مطالبه وي لګاتار مطالبه وي چې پکور د دې انصاف عامل وشي او د اهل سنت مشرونو ته ما گزارش ده چې مو یا تاسو سیو دریګو خپل چوره ظلم شوه دي زیاتای شوه دي د دین انصاف د لپاره تاسو قدم اوچات مو ټول سو دریګو چې ظلم په خلاف وي او د کور می امن د لپاره ډیر مې